बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पार्ट 4. اوس موږ راځو پارت 4 سٹارټ کوو. تاسو څنګه پته را چې موږ پارت اف سپیچ شروع کړی دي او په یو پارت اف سپیچ باندې په یو ناون پروناون په دې باندې موږ ویډیو جوړو. تاسو څنګه پته را موږ الریډي 3 ویډیو اپلوډ کړی دي پای کې موږ ناون پروناون او ایڈجیکټیو ایکسپلین کړی دي. په نوې ویډیو کې موږ راځو نو موږ ایکسپلین کوو ورب چې ورب څه ته وایي، د دې کوم ټایپس دي، فرست سیکنډ او تھرډ فارم اف ورب دا څنګه جوړیږي. نن موږ تاسو ته دې باندې یو کمپلیټ ویډیو درکو، یو کمپلیټ لیکچر به تاسو ته موږ په دې باندې ریکارډ کوم. اوس راځم زه تاسو ته لومبۍ ښیم چې دا ورب څه ته وایي. لومبۍ به دا ښیم چې دا ورب څه ته وایي، بیا به دا یم چې د دې ټایپس کوم دي، د هغې سب ټایپس کوم دي او د دې فرست سیکنډ تھرډ فارم جوړیږي څنګه او موږ ته ولې ضرورت راغلی دی چې ما فرست سیکنډ تھرډ فارم جوړ کړي د ورب نه. نو په دقې باندې زموږ کلاس دی. اوس د ورب ډیفینیشن. نو د ورب ډیفینیشن سمپل دا ډیفینیشن د ورب چې اټ از ان ایکشن، بس دا یو کار ته په جمله کې یو کار ته څه ویلی شي، ورب. لکه تاسو ته یو سنټینس ویم که نه، په هغې کې یو جمله ده او په هغې کې چې کوم کار شوی دی، هغه کار والا لفظ چې کوم دی دا ما سره ورب دی. لکه فار ایگزامپل واخلئ، په پښتو کې ایگزامپل دی چې اسد په سایکل سکول ته روان دی. نو اوس تاسو وګورئ په دې کې کوم کار کېږي، دا سکول ته تلل کېږي که نه، دا تلل، نو دا تلل پکې ما څه کېږي، دا پکې ما سره یو ورب دی. راځو په دې باندې اګزامپل اخلو، خو دا ځان سره ډیفینیشن په یاد ساتئ چې دا په جمله کې یو کار ته وایي. بس چې کله هم په جمله کې تاسو یو کار ولیدو که نه، یو کار پکې کېدو، بس دقه تاسو سره ورب دی. که خوړل کېدل، که څکل کېدل، که ګرځېدل کېدل، که هر څه کېدل هو چې کار وکار، نو هغې ته به څه ویلی شي، هغې ته به ورب ویلی شي. او تاسو ته پته ده چې هر یو سنټینس څه نه دی، هر یو نه خو بلکې ډېر داسې سنټینسز دي چې یا مشتمل دي په سبجیکټ باندې، ابجیکټ باندې او ورب باندې. نو چې کله هم په جمله کې کم یو کار ولیدو هغه به ورب وي، چې چا کوو هغه به سبجیکټ وي او چې چا باندې کېدو هغه به ابجیکټ وي. په دې سبجیکټ ابجیکټ او ورب په دې باندې الریډي موږ یو کلاس ریکارډ کړی دی چې یا تاسو ته په زموږ په چینل باندې میلاویدلی شي. خو اوس ورب له راشئ. اګزامپل څه دی؟ اګزامپل تاسو در کوم انشاءالله. اګزامپل سره تاسو دا وپېژنئ چې دا ورب څه ته وایي. زه تاسو له یو پریکټیکل اګزامپل در کوم. تاسو اوس پریکټیکل وګورئ، د تصویر کې تاسو څه ښکاري، د تصویر کې څه کېږي. تصویر کې تاسو وګورئ، تصویر کې یو کس ناستی دی او لیکل کوي، یو کس ناستی دی او لګیا دی لیکل کوي. نو تاسو په خپله دا ذهن کې دا سوچ وکئ چېرې په دې کې څه کېږي. نو تاسو وګورئ په دې کې لیکل کېږي، دا ما څه دی، دا ما سره یو ورب دی. او دا څوک چې کوي، دا څوک چې ورته ناستی دی، دا ما سره سبجیکټ دی. او په دې څه باندې چې لیکل کې دا کار چې په څه باندې کېږي هغه ما څه دی، هغه ما سره ابجیکټ دی. نو دلته تاسو وګورئ دا لیکل چې کوم دی دا ما سره څه دی، دا ما سره یو ورب دی. بل تصویر درته راوړم. تاسو وګورئ دا کس چې کوم دی دا اوبه څښي، چې دا اوبه څښي که نه، دې کې دا څښل هم یو کار دی که نه، اوبه څښل دا هم یو کار دی که نه. نو دا کس دا اوبه څښي، دا اوبه څښل دا هم یو کار شو. بل یو تصویر در کوم، دا هلک تاسو وګورئ دا څه کوي، دا کس چای څښي. نو اوس تاسو وګورئ دې کې دا چای څښل دا هم یو کار دی. نو چې کله هم په یو جمله کې یو کار ولیدو، لکه تاسو وکتل لیکل یو کار، تاسو ته ما پریکټیکل اګزامپل درکړو، دا هم یو کار شو. چای څښل یو کار شو، لومبي کې لیکل وشول، بیا دویم کې اوبه وڅښلی شوې، دریم کې چای وڅښلی شول. نو دا ټول کارونه شول، بس همدې کارونو ته ویلی شي ورب. راځو تاسو له اګزامپلې نورې هم درکوو او تاسو بیخي په دې ورب باندې پوه کوو چې یاره ورب څه شی دی. ما سره یو سنټینس دی چې I am writing homework، زه هومورک لیکم. نو اوس تاسو خپل ذهن کې دا سوچ وکئ، تاسو ته موږ ډیفینیشن هم وکړو، اګزامپل یې هم دلته درکړي. اوس تاسو خپل ذهن کې دا سوچ وکئ چېرې په دې سنټینس کې کوم کار کېږي، لکه دا زه چې کوم دی زه کوم کار کوم. نو دې صرف ذهن کې دا سوچ وکئ. نو که چېرې تاسو په ډیفینیشن باندې پوه شوي او تاسو چې موږ کوم پریکټیکل اګزامپل درکړل، که چېرې تاسو په هغې باندې پوه شوي نو تاسو به اوس ماته ووایئ چې دې کې لیکل کېږي، لہذا په دې جمله کې چې دا رایټینګ چې کوم دی دا ما څه دی، دا ما سره ورب دی. نو I am writing homework، زه هومورک لیکم. نو په دې جمله کې ما څه دی، دا رایټینګ پکې ما سره، دا رایټینګ یو کار دی که نه، دا لیکل یو کار نه دی. او موږ څه ویلي ورب یو کار ته وایي که نه، په جمله کې یو کار ده. نو بس دا رایټینګ پکې ما سره یو کار شو. بل اګزامپل، صادق is drinking the water، صادق لګیا دی اوبه څښي.
ड्रिंकिंग د واټر صادق لګیا دی اوبه څښي. اوس تاسو ماته په دې جمله کې بیا ووایئ چې یاره په دې جمله کې کم یو ورب دی، په دې کې کم یو کار کېږي. نو ډرینکینګ. اوس تاسو په ذهن کې دې خبر باره کې هم کنفیوز شوي یې چې یاره دا ډرینک خو ټیک ته یو کار دی څښل، خو دا آی این جي ورڅنګه راغلی دی. نو تاسو ته موږ د ټینسز په کلاسونو کې ویلي دي چې کله یو کار په اوس وخت کې جاري وي یا په تیر وخت کې جاري وي یا په روان وخت کې جاري وي نو هغې دپاره آی این جي به دا تېرې شوې خبرې دي دا آلریډي موږ ایکسپلین کړي دي، خو هغې ته نه ځو. خو دلته تاسو ته وایو چې دا آی این جي ورته ځکه لګېدلی دی چې دا کار اوس شروع دی، دا ټینس کم یو دی، دا ما سره پرزنټ کنټینیوس ټینس دی ځکه ورته آی این جي لګېدلی دی. دا کس اوس لګیا دی اوبه څښي. صادق چې کوم دی دا اوس لګیا دی اوبه څښي. نو صادق از ډرینکینګ د واټر. نو دې کې دا ډرینکینګ چې کوم دی دا پکې ما سره یو ورب دی. دا ډرینکینګ دا څښل دا څښل ما سره یو کار دی که نه اوبه څښل دا ما سره یو کار دی. بل اگزامپل then is walking on the park. then چې کوم دی دا یو هلک دی یو نون دی دا څه کوي دا په پارک کې واک کوي ګرځي په پارک کې ګرځي. نو اوس تاسو ګورئ په دې جمله کې کم یو کار کېږي. دا then په پارک کې څه کوي ګرځېدل کوي که نه دا ګرځېدل یو کار دی که نه. نو بس دې جمله کې ما څه شو واکینګ دا ګرځېدل دا ما سره یو ورب دی. then څه کوي ګرځي را ګرځي بس دا ما سره یو ورب دی. واک دا چې کوم دی دا ورب دی او آی این جي ورځکه لګېدلی دی چې then اوس لګیا دی او واکینګ کوي په څه کې په پارک کې. نو then is walking on the park. then په پارک کې واکینګ کوي واک کوي then په پارک کې واک کوي روان دی ګرځي پکې. نو دې کې دا واکینګ چې کوم دی دا پکې ما سره یو ورب دی. بل اگزامپل they are going to museum. هغوی به عجایبګر ته روان دي هغوی عجایبګر ته روان دي. اوس تاسو وګورئ دا هغوی څه کوي هغوی یو کار کوي نو څه کار کوي خوړل کوي څکل کوي ګرځېدل کوي تلل کوي نو څه کوي نو ګوینګ تلل کوي. ګو ورب دی او آی این جي ورځکه لګېدلی دی چې ما پښتو کې دا ترجمه وکړه چې هغوی عجایبګر ته روان دي اوس نو ځکه ورسره آی این جي لګېدلی دی. نو they are going to museum. هغوی عجایبګر ته روان دي ځي. نو په دې جمله کې ما سره ګوینګ دا تلل ما سره یو کار دی که نه. نو په لنډو الفاظو کې خلاصه د ورب دا ده چې کله په جمله کې یو کار ولیدو کار څه کېدلی شي یا به خوړلي یا به څښلي یا به کېناستلي یا به پاڅېدلي یا به ګرځېدلي یا به تللي هر قسمه کار کېدلی شي خو بس چې کاري یو کاري بس هغې ته موږ څه ویلی شو ورب ویلی شو. اوس د ورب دوه قسمونه دي کاینډز آف ورب. د ورب دوه قسمونه دي یو ته وایي مین ورب او بل ته وایي هیلپینګ ورب یا هیلپینګ ورب ته دویم نوم ویلی شي اګزیلري ورب. مین ورب ته وایي او هیلپینګ ورب ته وایي یا اګزیلري ورب ته وایي. راځو دا دواړه مایزان پرې کوو ډېر زیات انتهایي اسان دي او انشاءالله 5-6 منټو کې به تاسو هم په دې پوه شئ چې دا مین ورب څه وایي او هیلپینګ ورب څه ته وایي. نو راځو مین ورب له مین ورب څه ته وایي نو چې دا کم مین کارونه دي که نه دا کم اصل کارونه دي په رښتیاو چې دا کم کارونه دي دې ته مین ورب ویلی کېږي. لکه فار ایگزامپل اوس ما خو ډیفینیشن وکړو اوس تاسو په ایگزامپل سره به پوه شئ. ګوینګ ایټینګ یا go eat drink watch play drink دا ټول چې کوم دي دا ما سره مین کارونه دي. مطلب په یو جمله کې چې کوم مین کار دی مین لکه کوم اصل کار دی هغې ته به څه وایي مین ورب وایي. لکه یا پکې کېناستل دي یا پکې څکل دي یا پکې تلل دي یا پکې خوړل دي دا ټول چې کوم دي دا ما سره مین کارونه دي بس دې ته به څه وایي مین ورب وایي. او دقې سره ریلیټډ دی اوس په تاسو په مین ورب باندې پوه شئ که تاسو هیلپینګ ورب یا اګزیلري ورب زده کوئ نو په دویم نمبر موږ زده کوو هیلپینګ ورب یا اګزیلري ورب. نو هیلپینګ ورب او اګزیلري ورب داسې ته وایي. نو تاسو د دې ورډ ته وګورئ هیلپینګ هیلپ څه ته وایي مدد کول چا سره مرسته کول. نو دا هغه الفاظ دي چې دا یې جملې جوړول کې موږ سره دا مرسته کوي چې موږ ته دا وایي چې یاره دا جمله د کوم وخت سره تعلق ساتي د تېر وخت سره د اوسني وخت سره یا د راروان وخت سره. په لنډو الفاظو کې او اصل خبره دا ده چې هیلپینګ ورب هغه ورډز دي
هغه ورب دي چې هغه موږ ته یو جمله کې یو ورب چې کوم دی کوم چې هیلپینګ ورب دی هغه موږ ته دا وایي چې یاره دا کار چې کوم دی دا سنټنس چې کوم دی دا د کومې زمانې سره تعلق ساتي دا کار په کوم وخت کې کیږي نو دغه چې موږ ته وایي چې دغه معلومات موږ له راکوي دغې ته وایي هیلپینګ ورب. ګوره یو ځل ته بیا ریپیټ کوم هیلپینګ ورب هغه ورب دی چې هغه موږ ته یو جمله ښیي چې دا د کومې زمانې سره تعلق ساتي بس په لنډ ډول داسې خبره ده چې دا کار په تیر وخت کې شوی دی یا په اوس وخت کې شوی یا کیږي به یا په روان وخت کې شوی یا به کیږي بس موږ ته د زمانې باره کې وایي چې دا کار په تیر شوي وخت کې دی که په اوس وخت کې دی که په روان وخت کې به وي نو دغې ته څه وایي هیلپینګ ورب کې د مین ورب او د هیلپینګ ورب خلاصه مین ورب هغې ته وایي کوم چې مین کارونه دي کوم چې اصل باندې کارونه دي لکه تلل کېناستل ګرځېدل هیلپینګ ورب هغې ته وایي چې هغه موږ ته د زمانو باره کې وایي چې یاره دا جمله د کومې سنټنس سره د کوم ټنس سره تعلق ساتي د کومې زمانې سره تعلق ساتي د راروانې سره د موجوده سره یا تېرې شوي سره پر سکرین چې تاسو ته څونه ښکاري که نه دا هیلپینګ وربز دي ایزو ایمو آرو وازو ور هیو هیزو هیډو شل ویل می مایټ کین اوډو اوډ شوډ دا ټول چې کوم دي شوډ مسټ دا ما سره هیلپینګ ورب دي دا ما سره سنټنس باره کې وایي اوس به تاسو دا وایي چې دا می مایټ او کوډو دا خو مین ورب دي خو نه دا می مایټ کوډ او داسې نور چې کوم شول دا په هیلپینګ ورب کې یو کټګري ده نو زما خو امید دی چې تاسو به په هیلپینګ ورب او په مین ورب باندې بالکل پوه شوي اوس راځو اوس موږ تاسو ته په اګزامپل کې دا خبره کلیر کوو چې دې منځ کې ډفرنس څه دی موږ به څنګه پیژنو په یو جمله کې چې دا پکې مین ورب دی او دا پکې هیلپینګ ورب دی تاسو ته هم داسې اګزامپل کې مې ویل چې دا ګو ایټینګ دا چې کوم دی دا مین ورب دی او هیلپینګ ورب دی خو راځئ چې اوس یې په سنټنسز کې وپېژنو چې دا کوم وربز دي ما سره یو جمله ده چې they are playing cricket هغوی کرکټ کوي لګیا دي اوس وګوره په دې کې اصل کار کوم دی نو په دې کې اصل کار چې کوم دی دا پلینګ دا کرکټ کول دا ما سره کرکټ کول دا ما سره مین ورب دی ځکه چې دا اصل کار دی په اصل ما چې کوم مین ورب دی صحیح کار دی مین کار دی مین کار دی پکې پلینګ دی چې کوم مین کار دی په دې جمله کې پکې مین کار دی پکې پلینګ دی کرکټ کول دی اوس ما ته چې وویل دا په دې جمله کې چې هغوی اوس کرکټ کوي لګیا دي نو ما چې وویل ما ته آر ویل present continuous tense دی نو ما ته آر ویل چې هغوی اوس وخت کې لګیا دي او کرکټ کوي نو they are playing cricket دا playing مین ورب دی او آر چې کوم دی دا هیلپینګ ورب دی بل اگزامپل I was going to college زه کالج ته روان وم I was going to college په تېرو خبر ده چې زه کالج ته روان وم نو اوس ته وګوره په دې کې مین کار کوم یو دی نو په دې کې مین کار چې کوم دی دا ګوینګ دی ګوینګ تلل دا ګوینګ چې کوم دی دا مین کار دی دا مین ورب دی او دا واز چې کوم دی دا هیلپینګ ورب دی ځکه چې واز ما ته وویل چې زه کالج ته روان وم خو په تېر وخت کې نو دې واز ما سره ټینس شو کو دې ما سره زمانه شو کړه چې دا خبر دا خو د تېر شوې زمانې ده نو I was going to college زه کالج ته روان وم نو was helping verb going main verb بل اگزامپل he has taken the tea هغه چای څښلی دی نو اوس وګوره په دې کې مین کار کوم دی مین ورب پکې کوم دی نو دا سکل چې کوم دی سکل دا پکې ما سره مین کار دی مین ورب دی نو ټیکن پکې ما سره مین ورب شو او ما تر زمانې باره کې چې ویل ما ته دې سنټنس کې کوم ورډ ویل چې یاره دا زمانه تعلق ساتي د اوسنۍ داسې زمانې چې اوسني وخت کې مکمل شوی ده لکه هغه چای څښلی ده نو هی هیز دا هیز چې کوم دی دا پکې ما سره هیلپینګ ورب دی بل اگزامپل قاسم will repairing the car قاسم موټر به ټیک کوي قاسم په روان کې موټر به ټیک کوي یا موټرې به ټیک کوي مصري سره به ناستی وي نو اوس په دې کې وګوره په دې کې مین کار کوم دی دا ټیک کول چې کوم دی دا موټر ټیک کول موټر بیل کا ټیک کول دا ټیک کول چې کوم دی دا ما سره
مین کار دی، دا پکې ما سره مین ورب دی. نو ریپیرینګ پکې ما څه شو، دا پکې ما سره مین ورب شو. اوس تاسو وګورئ که چې تاسو پرې دونه اګزامپل پوه شوي نو تاسو دې کې پیدا کړئ چې په دې کې هیلپینګ ورب کوم یو دی. دا ویډي یو سیکنډ دوله دغه کوي پیوز کوي او اوس ته ووایي چې یاره دې کې کوم یو دی، دې کې دا هیلپینګ ورب پکې کوم یو دی. نو دې کې تاسو هیلپینګ ورب چې کوم دی په دې کې ویل دی. دا ویل ماته ویل چې په روان وخت کې به د موټرو ټیکول دا کار کیږي. اوس د دې نو دوه ټایپس هم دي، د دې ورب درې پامونه دي. د هغې پام مطابق فرست پام، سیکنډ پام، تھرډ پام. دا بیا نور مزید دوه ټایپس کې تقسیم شوي دي چې یو ته وایي ریګولر ورب او بل ته وایي ایرریګولر ورب. نو ایرریګولر ورب ته وایي او ریګولر ورب ته وایي. بیخي دا به تاسو بیا په 2 منټه کې زده کړئ چې دا ریګولر څه ته وایي او ایرریګولر څه ته وایي. ها نو راځو شروع کوو ریګولر ورب. نو ریګولر ورب څه ته وایي؟ وکړئ هم هغه ورب ته ویلی کېږي چې د هغې سیکنډ پام او تھرډ پام په ایډي باندې ختمیږي، هغې ته به ریګولر ورب ویلی کېږي. یو پیری بیا واورئ. هغه ورب ته ویلی کېږي چې د هغې سیکنډ او تھرډ پام په ایډي باندې ختمیږي، هغې ته به ریګولر ورب ویلی کېږي. او ایرریګولر به څه ته ویلی کېږي؟ ایرریګولر ورب به ایرریګولر ورب به هغې ته ویلی کېږي چې د هغې دویم حالت او دریم حالت سیکنډ پام او تھرډ پام په ایډي باندې نه ختمیږي، هغې ته به ویلی کېږي ایرریګولر ورب. اګزامپل ته راشئ. ریګولر ورب زه تاسو ته یو څه ویم. ګوره ما سره دی واش، ما سره یو ورډ دی، یو ورب دی. فرست پام دی واش انځل. اوس د سیکنډ پام دی واشډ او تھرډ پام هم دی واشډ. نو درې واړه پامونه چې کوم دي دا په ایډي باندې ختم شوي دي. نو اوس تاسو ووایئ چې دا ریګولر دی که ایرریګولر دی. نو دا ما سره ریګولر دی ځکه چې د دې سیکنډ او تھرډ پام دواړه په ایډي باندې ختم شوي دي، نو دا ما سره ریګولر دی. بل کوک مطلب دی پخول او د دې سیکنډ پام چې کوم دی دا دی کوکډ او تھرډ پام هم دی کوکډ. اوس تاسو ګورئ، تاسو په خپل ذهن له خپل لږ کار والئ او دا ویډیو لږه بنده کړئ، لږ سوچ ورته وکړئ چې د سیکنډ او تھرډ پام دواړه په ایډي باندې ختم شوي دي، خو چې دا به اوس کومې وي؟ دا به ریګولر وي ایرریګولر. نو دا ریګولر ورب دی ځکه چې د دې سیکنډ او تھرډ پام دواړه په ایډي باندې ختم شوي دي. بل پلی معنا دا لوبه کول، لوبې لکه کرکټ کول، هاکي کول، دې ته دې لپاره پلی استعمالیږي. نو د دې سیکنډ پام دی پلیټ. نو دواړه سیکنډ او تھرډ پام په څه باندې ختم شوي دي؟ په ای ډي باندې. نو دا ما څه دي؟ نو دا ما سره دي ریګولر ورب ځکه چې د سیکنډ او تھرډ پام دواړه په ای ډي باندې ختم شوي دي. اوس ایرریګولر ورب تاسو ته مې وویل چې د هغې سیکنډ او تھرډ پام به په ای ډي باندې نه ختمیږي، دې کې به نور داسې ورډ شامل دي چې د هغې په ذریعه به دې نه سیکنډ او تھرډ پام د دې ورب نه جوړ شوی. نو ګو چې کوم دا ما سره فرست پام اپ ورب دی. وینټ د دې سیکنډ پام دی او ګان چې کوم دی دا دی تھرډ پام دی. نو وګورئ د دې سیکنډ پام او تھرډ پام په ای ډي باندې نه دي ختم شوي، سیکنډ پام یې بدل دی او تھرډ پام یې بدل دی، دواړه یو بل نه بدل دي او په ای ډي باندې ختم شوي نه دي. نو ځکه دې ته وایي ایرریګولر ورب. بل ورډز ټیک مطلب دی چای څښل. نو ټیک دویم پام چې کوم دی ټوکو او دریم پام یې دی ټیکن. نو ټیک ټوک ټیکن د دې ما سره نه سیکنډ پام او نه تھرډ پام، یو یې ما سره په ای ډي باندې ختم شوی. نو لہذا دا ورډ چې کوم دی دا ما څه دی؟ دا ما سره ایرریګولر ورب دی. بل ورډ ایټ خوړل، ایټن دا یې سیکنډ او تھرډ پام دی. نو اوس تاسو ګورئ د دې نه سیکنډ پام او نه تھرډ پام په ای ډي باندې نه ختم شوی، نو دا ما څه دی؟ دا ما سره ایرریګولر ورب دی. بل اګزامپل سی مطلب دی لیدل. سی دویم سیکنډ پام دی سا او تھرډ پام دی سین. نو اوس د دې سیکنډ او تھرډ پام کې یو هم په ای ډي باندې ختم شوی، دا په چېرته په ای ډي باندې ختم شوی دی ته بیا موږ ریګولر ویلی، خو دا په ای ډي باندې نه دي، نو دې ته موږ وایو ایرریګولر. اوس بل سوال، موږ تاسو ته د ویډیو په سټارټ کې دا ویلي وو چې تاسو اوس دا تپوس کوئ چې د ورب
د فرست پام نه ولې سیکنډ پام جوړ شوی، سیکنډ نه بعد ولې بیا ترډ جوړ شوی دی. دا سوال به ستاسو ذهن کې راتلو. نو اوس به دغه سوال هم ستاسو ذهن کې کلیر شي. نو ګوره، که چېرته د ورب د فرست پام نه سیکنډ او ترډ پام نه جوړ شوی، نو موږ ته به دا پته نه لګېدلی چې دا کار په تېر شوي وخت کې شوی دی، که په اوس وخت کې شوی دی، یا به کېږي، یا په روان وخت کېږي. نو د ورب نه سیکنډ او ترډ پام ځکه جوړ شوی دی، د خبرې مچون دا دی چې د ورب نه سیکنډ او ترډ پام ځکه جوړ شوی دی چې بیا موږ ته دا پته نه لګېدله چې یاره دا ټینس چې کوم دی، دې کس چې دا کومه خبره وکړه دی د تېر شوي وخت مطابق وکړه، که د اوس وخت مطابق وکړه، روان وخت مطابق وکړه. موږ چې یو بل سره کله کمیونیکیشن کوو، موږ به یو بل په خبرو باندې نه پوهېدلی که تر څو پورې دا سیکنډ او ترډ پام نه وی راغلی. ځکه چې موږ یو بل ته خبرې کوو، نو موږ پکې تېر شوي زمانه هم استعمالوو، اوسنۍ زمانه هم پکې استعمالوو، روان زمانه هم پکې هم استعمالوو، که نه چې د کوم وخت مطابق خبرې بس امن کوو. خو چې د سیکنډ او ترډ پام نه وی، نو زموږ په دغه خبرو به څوک نه پوهېدلی. نو ځکه د دغې ضرورت لپاره موږ ته انګلیش کې سیکنډ او ترډ پام لازمي قرار شول چې یاره بالکل سیکنډ او د فرست پام نه سیکنډ او ترډ پام جوړېدل لازمي دي چې زموږ په خبرو باندې خلک پوهېږي چې یاره دا خبره د کوم وخت سره تعلق ساتي. انشاءالله په بله ویډیو کې موږ تاسو ته ایډورب ښایو. د راروانه ویډیو پورې په الله م سپارم. والسلام.